بسم الله الرحمن الرحیم. ابو مسلم رحمت الله علیه فرمایي چې زه حضرت ابو امامه رضی الله عنه په خدمت کې حاضر شوم چې په جومات کې تشریف فرماو. ما عرض وکړ چې ما ته یو صاحب ستاسو له طرفه دا حدیث نقل کړی دی چې ستاسو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه ارشاد اوریدلی دی چې څوک په ښه شان سره اودس وکړي بیا فرض لمونځ وکړي نو الله جل شانه د دغې ورځې هغه ګناهونه چې په تلو سره شوي وي او هغه چې د هغه لاسونو کړي وي او هغه ګناه چې د هغه د غوږونو نه شوي وي او هغه ګناه چې د هغه سترګو نه شوي وي او هغه ګناه چې د هغه په زړه کې پیدا شوي وي ټول معاف کوي. حضرت ابو امامه رضی الله عنه وفرمایل قسم په الله ما دا مضمون نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه څو ځله اوریدلی دی. فایده: دا مضمون هم د څو صحابه رضی الله عنهم نه نقل کړی شوی دی لکه حضرت عثمان، حضرت ابو هریره، حضرت انس، حضرت عبدالله صنابحي، حضرت عمر بن عباس وغیره رضی الله عنهم مختلفو الفاظو سره ګڼو روایتونو کې دا ذکر شوی دی او کوم حضرت چې اهل کشف دي هغو ته ګناهونه لرې کېدل هم معلومیږي.